خزه په کومو دریو حالتونو کې کوروالي ته زړه کوي او هغه غواړي چې خپل خاوند سره مینه وکړي. دوستانو دا ویډیو د واده کړو لپاره ده. د ټولو نه اول تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو نه واده کړي مګورئ. درنو دوستانو، خزه او خاوند چې یو ډیره معتبره او پاکه جوړه ده، ځکه چې د دوی نکاح په شریعت محمدي سره شوی وي او دا الله پاک ته ډیره خوښه جوړوي. خو د خزه او خاوند په منځ کې څه وخت داسې هم راپیښیږي چې د خزه کوروالي ته ډیر زړه کیږي، نو خاوند ته پکار دی چې دغه وخت په نظر کې ونیسي. په دې وختونو کې لومړی هغه وخت وي کله چې د خزه اولاد پیدا شي، یعنی څلوېښت ورځې بیا هغه د بیماری په حالت کې وي او یا د بلمازۍ په حالت کې وي. خو چې کله هغه روغه جوړه شي نو بیا غواړي چې خپل خاوند سره کوروالي وکړي، ځکه چې هغه ډیره موده د خپل خاوند نه دغه سه لري تیر کړی وي، نو ځکه ورته دغه احساس شدت سره کیږي. دویم هغه وخت وي چې کله خاوند په کلونو بهر ملک مسافر وي او خزه په کور کې ورته ناسته وي، نو هر خزه دا غواړي چې خاوند میرا سره نږدې وي. خو چې کله دغه سه مسافر خاوند خپل کلی او وطن ته راځي او خپل بچو ته راځي، نو بیا هم خزه چې دغه سه حالت ته ګوري نو وایي چې زر تر زر را سره خپل خاوند په مینه باندې یوځای شي. درنو دوستانو، دا یو ډیر ښه وخت هم وي، خو سړو ته پکار دی چې دومره مسافریانې ونه کړي، ځکه چې د کور نه لري دومره مسافري تیرول اکثره وخت خزه هم د بیلاریتوب اړخ ته بوتللی شي، نو ډیر زیات احتیاط او خیال ساتل پکار دی. دریم هغه وخت وي چې کله خاوند خپل خزه ته په مینه تحفه راوړي او د خپل خزه ډیر زیات صفت وکړي او هغه نه مننه وکړي، نو خزه هم د خپل خاوند په دې عادت باندې او په دې کار باندې ډیر زیات خوشحاليږي او خاوند چې بیا ورته هر څه خبره کوي نو هغه مني او د هغه نه ځان قربانوي. د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو، پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې هم تاسو هم دغه سي په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ. ډیره مننه.